السلام علیکم ملګرو. نن په ورلد کپ کې دوه میچونه دي. اولنی میچ د استرالیا او د بنگلاديش ترمنځ دغه میچ څه اهمیت نه لري د بنگلاديش لپاره نه د استرالیا لپاره. ځکه ډېر زیات اهم نه دی ځکه چې استرالیا سیم فاینل ته وتلې او بنگلاديش چې د بهر شوی ده، خو بیا هم چې څوک یې وګټي د هغه په ریکارډ کې به حسابېږي. دویم میچ طرف ته که راشو، د پاکستان او د انګلینډ ترمنځ میچ دی. ډېر زیات اهم میچ دی د پاکستان لپاره، ځکه چې پاکستان ډېر په ښه رنټ باندې وګټي، ډېر زیات ښه رنټ باندې وګټي د پاکستان ټیم سیم فاینل ته وتلی شي. خو هغه کوم رنټ چې په حساب باندې چې دی هغه ډېر زیات سخت رنټ دی. انګلینډ ټیم چې څومره سکور وکړي، پاکستان ټیم دی په 3 اورونو کې کم از کم راړی، په 20 بالونو باندې به راړی چې هر څومره سکور وکړي، نو ډېر زیات ناممکن کار دی. انګلینډ ټیم ته که موږ وګورو په دغه ورلډ کپ کې خراب پرفارم کړی دی، خو پاکستان ټیم له کم از کم د خپل میچ ګټل پکار دي. کم از کم 9 میچونو کې پاکستان ټیم 5 میچونه وګټي او 4 میچونه وبېلي، ځکه چې پاکستان ټیم یو ښه ټیم دی، یو بهترین ټیم دی. پاکستان ټیم ته مشکلات د کوم ځای پیدا شي؟ پاکستان ټیم 4 میچونه مسلسل وبېل، د هغې نه دې خوا ته پاکستان ټیم ته مشکلات پیدا شو، صفر پر مرحلې ته د وتلو نه پاتې شو. پاکستان په هغه 4 میچونو کې یو میچ هم ګټلی وی، نو اوس به پاکستان ټیم د سیم فاینل په دغه مقام باندې وي. کرکټ دی دا پکې راځي، څوک سیم فاینل ته لاړ، څوک به سیم فاینل کې بار کېږي، څوک به فاینل ته ځي، څوک به کپ ګټي، څوک به مخکې نه بار کېږي. او دا زه افغانستان پرفارم ته چې افغانستان بهترین پرفارم شو کو، بیګا مې تاسو سره په دغه باندې ویډیو جوړه کړه چې افغانستان ټیم په دې ورلډ کپ کې هغه پرفارم شو چې تر اوسه پورې د افغانستان د خلکو د ملت د ارمانو افغانستان ټیم په ورلډ کپ کې شو کو. نو بهرحال نن دغه 2 میچونه دي د پاکستان لپاره د ګټل ډېر زیات مهم دي. وتلې خو ډېر مشکل باندې شي، خو دغه ګټل د پاکستان لپاره ډېر زیات اهم دي چې پاکستان دغه په 9 میچونو کې 15 وګټي او 4 میچونه وبېلي، نو پاکستان دغه مقام به لږ شانه نور هم ښایسته شي په دغې باندې. نو د ویډیو کتلو ډېره مننه. افغانستان ټیم خپل سفر مکمل کو په دغه ورلډ کپ کې، خپل میچونه مکمل کړل، په 9 میچونو کې 4 میچونه وګټل، 8 پوینټونه یې واخیستل. په اول ځل باندې افغانستان 8 پوینټونه او 4 میچونه وګټل، نو دا هم د افغانستان لپاره د عزت او د فخر خبره ده. پاکستان هم نن خپل میچ وګټي، نو پاکستان به 10 پوینټونه شي. انګلینډ ټیم که موږ وګورو په دغه ورلډ کپ کې د هغې پرفارم کمزوری روان دی، بیکار روان دی. پاکستان ټیم کولی شي چې انګلینډ ته لږ په ښه رنټ باندې شکست ورکړي، هغه میچ وګټي، او پاکستان ټیم هم 15 میچونو کې 15 وګټي، 10 پوینټونه واخلي او دغه میچ په خپل نوم باندې کړي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ، زموږ پیج او یوټیوب چینل د سره هم سبسکرایب کړئ. د نور کرکټ معلوماتو لپاره نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.